زه مفتي صاحب محترم مولا لا نه وم د طالبي زمانه مې ولا یعنې متعلم وم نو هلته د ما د مطالعې سره شوق او مطالعه به مې کوله دا اوس هم چې زه راتلم دلته نو اوس هم روح الماني را سره وله نو ما ویل که زه ځان سره واخلم خلک به څه راته ووایي نو هغه مې هلته کېښودله روح الماني د دې لپاره چې تاسو د تفسیر دوره لرئ. او تفسیر دوره لرم. زه بیا چې ځان سره ترجمه کوم روح الماني ځان سره وړم لکه نور خو ځان سره قرآن شریف راخلي د تفسیر روح الماني را سره بس همغه آیات ترجمه او پاڼې همداسې اړوم ځکه کتلي مې وي ټوله نو مطالعې سره مې ډېره مخکې نه شوق او الحمدلله دا به تحدث بالنعمت دپاره ووایم یا تحدیث بالنعمت دپاره به یې ووایم الحمدلله چې ما سره کوم شاګردان اوسېږي بیرته لاړ سي نو د مطالعې ډېر لوی شوق یې پیدا سوی وي نو مطالعه خو نو د ملا دپاره ده همدغه د ملا وسله ده د عالم دپاره. او ستاسو نه ما دا اورېدلي دي جناب شیخ صاحب چې تاسو ویل چې ما روح الماني له سر نه تر پایه پورې ټول مطالعه او الحمدلله بالکل مې مطالعه کړې ده او نو خو کاشکې مې دا جلد نن راوړی وای ما د مطالعې د روح الماني هغه دا دی چې کتلي مې وي سور قلم ما سره خامخا سور قلم وي هغه د مطالعې دپاره زه داسې خطونه پکې ښکاږم نو که الله یو ورځ بیا زموږ کتابخانې ته راوستلې نو چې په روح الماني دې سترګې ولګېدلې په سیر اعلام النبلا د ذهبي باندې یا په نورو کتابخانه کې په شامي باندې چې وایي ګورې هر جلد یې چې راواړوي انشاءالله چې دا خلاص